السلام علیکم ملګرو په دې سیټ چې تاسو ته کوم ماشوم ښکاري نو دې هلک چې کوم دی نو خپل پلار وژلی دی، یعنې دویم اثنین راپاڅېدلی دی او خپل پلار یې وژلی دی. دا په څه وجه دې ټول معلومات به تاسو سره زه په دې ویډیو کې شریکوم، نو ویډیو ته اخر وګورئ او لایک کمنټس هم وکړئ، خپل یارانو سره سیډ هم کړئ. ملګرو دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا یو ماشوم دی، دا یو واقعه رامخته شوې ده. دا چې کوم دی نو دا آیفون شوقي و، د پلار نه آیفون وغوښتو نو پلار ته پیسې نه وې، د غریبۍ د وجې هغه ته انکار کولو چې آیفون لکه زه نشم اخیستلی، انکار یې ورته کولو. نو دې ظالم چې کوم دی نو دغه برداشت نه کړله او خپل پلار یې وویشتلو. الحمدلله پلار یې وفات شوی نه دی او هغه چې کوم دی زخمي دی. الله دې ول صحت ورکړي، دعاګانې کوئ. ملګرو دا کم وخت پاتې شو، موږ نن سبا داسې بچي راووتل. یعنې دې ویډیو کې زما والدینو ته دا یو خواست دی چې خپل بچو ډېر تربیت وکړئ، ځکه چې سبا ستاسو سره هم داسې کیدی شي. خو د ښه خبره دا ده چې تاسو د خپل اولاد تربیت وکړئ چې سبا دغسې ستاسو اولاد داسې نه کوي. نو ملګرو دې واقعې زه خپله خفه کړم، ځکه دا څومره واقعه ده. څوک کله راپاڅي خپله مور وولي، کله یو پلار وولي، کله مور پلار دواړه وولي. نو دا کوم وخت موږ باید چې الله زموږ په دې معاشره باندې خپل رحم وکړي. ملګرو دا ویډیو به ما چې تاسو سره هم شریکه کړمه دا ثواب په نیت باندې، یعنې تاسو ته یو پیغام هم درکړم چې خپل بچو ډېر زیات تربیت وکړئ. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سعید جان افیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړئ اجازه د لوی الله په امان.